تشو رکعتونو او د ډکو رکعتونو، یعنی د خالی رکعت او د ډک رکعت په باره کې واهمه مسله درته کوم. تش یا د خالی رکعت او د ډک رکعت په مابین کې فرق هغه دا د یو خبره بدی کې دا یاد کړئ، خالی رکعت یعنی تش رکعت دا په فرضو کې راځي، یعنی فرض منځ لکه اوس مثال 4 رکعت دی، د ماسپخین د مازیګر د ماسخوتن فرض چې کوم 4 رکعت دي، په دې کې 2 رکعت ډک دي 2 رکعت تش دي، صحیح ده. یا د ماخام 3 رکعت چې کوم دي نو پاغي کې پهلنی 2 رکعت ډک دي ورسته 1 رکعت تش دي یا خالی دی، سو کرته تش سو کرته خالی وای، صحیح ده. په سنتو کې او په نفلو کې، په سنتو کې او په نفلو کې په دې کې خالی رکعت نه وي، دې کې خالی رکعت نه وي. فرق پکې څه دی؟ فرق پکې دا دی د ولدوالین امین نرستو په دې کې نور قرأت ویل کیږي په ډک رکعت کې، او خالی رکعت چې کم دی خالی رکعت یا تش رکعت نو په هغه کې چې ولدوالین امین دی اوه نو بیا مخ کې تلاوت په هغه کې نه کیږي، بیا به ډایرکټ شرط ځي رکوع ته بځي. دا د تش او د ډک رکعت په مابین کې فرق، او چې په کوم منځونو کې ډک او تش رکعتونه شته نو ما درته ویل چې په فرضو کې تش او ډک وي، او په نفلو کې او په سنتو کې په دې کې خالی رکعت نشته دی.